دار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته. فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته. زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې. وطن ویل چې زه خوار نه یم خو غمخوار مې نشته. هغه یوه جنۍ خوښه وه، هغه هم ډاکټره وه. احتیاط کوه نو. نه خیر دی، هغه خو د هغه ښکاره خبره ده، هغه ښکاره په خپله وایي که نه چې د ډاکټر یې پلاره. نو په دې خو ماشوم پوهېږي. نو بس دا ده په هغه تناظر کې ازل هم ډاکټر و، جنۍ هم ډاکټره وه، څنګه چې ازل ذکر کړه خپل شاعرۍ کې. نو زه به چې کله لایو راتلم تاسو څنګه خبره وکړه چې دا انسان باندې په خپلې زما به یو خاص ملګري و، هغه به ما ته معلوم و چې دا څنګه دي، د دوی څنګه تربیت شوی دي، ما سره څنګه خبرې کوي. فنکار یا سندرغاړی نن سبا دور کې ډېر روپۍ ګټي. آیا دا رښتیا خبره ده؟ روپۍ ډېرې ګټي؟ خو چې کامیاب وي. ته کامیاب یې؟ په سپین جبین خالو نږدې ګوتې دې نه رپېږي، زما په زړه داغو نږدې ګوتې دې نه رپېږي، او زرګر تا کې جوړې مینا په ټوپونو نه ده، د چا په هار لالو نږدې ګوتې دې نه رپېږي. سلام، وخت مو پخیر. زه عثمان شکور د LS نیوز په شیشه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. په ننني مرکه کې راسره ډېر تکړه ځوان، پیاوړی ځوان دی چې هغه د سندرې د دنیا سره تعلق لري. راځو د هغې نه ګڼ شمېر پوښتنې لرو او د هغې سره خبرې اترې کوو. د هر څه نه مخکې خو شهاب شاهین خان د ټولو نه مخکې تاسو ته په دې پوډکاسټ کې په دې خپرونه کې هرکلی ویم، ستړي مې شه درته وایم په خیر راغلی. تاسو ډېره مننه لالاجي، او د LS نیوز ډېره مننه چې تاسو زه دلته راوبلم. مننه. کور مدان د هر څه نه مخکې راځم، ستاسو د ژوند په اړه باندې څه پوښتنې لرم، بیا به د سندرې په دنیا کې څه ستونزې درته مخې ته راغلي د هغې په اړه باندې ګڼ شمېر پوښتنې دي. خو راځو زده کړې، لومړۍ زده کړې مو تر کوم ځای نه حاصلې کړي دي؟ موسیقۍ زده کړې خو ما داسې نه دي کړي. دا چې بس سکول تعلیمي هلې ځلې تعلیمي خو دا ده چې ما 12 پورې SPS کالج نه سبق وی، سکول او کالج مې هغه ځینې وی. هغې نه بعد بیا بیکن هاوس نیشنل یونیورسټي لاهور ته لاړم، BS دپاره تھیټر فلم اینډ ټلویزیون کې ما BS وکړو. بس زما زیبسټ اسلام آباد نه MS میډیا ساینسز روان دی. کوم ځای سره تعلق ساتئ او بیا خړپوسې مو چېرته کړي دي؟ یما خو داسې مونږ د چیل یو، مدین، چیل، بحرین دغه سایډونه چې کوم دي اوسیږو، چې کوم دی مونږ مینګوره کې چې کوم دی ژوند کوو. فلحال خو یونیورسټۍ لږ ملګرو علم پکې اضافه راولمه. ستاسو مورنۍ ژبه په اړه باندې به راته لږ خپل. زما مورنۍ ژبه توروالي ده. کوهستاني توروالي ورته خلک وایي. پښتو ژبه زما مورنۍ نه ده، خو بس مونږ ته داسې لګي چې زموږ مورنۍ ژبه ده، ځکه مونږ دا هغه وخت نه زده کړې ده. د پښتو ژبې سره دونه مینه چې هغه بیا سندرو په دنیا کې ته راځي، او دونه ډیپ تعلق چې څوک هم دا ګمان نه کوي، فکر نه کوي چې دا د بلې مورنۍ ژبې بدله ده، پښتو نه ده. څه فکر لري دې شاته څه راز و؟ داسې ده لالاجي چې یو خو پښتو په خپله ډېره زیاته خوږه ژبه ده، پښتانه ډېر خواږه خلک دی، او همیشه دې ژبې سره چې تاسو کله چا مینه کړله نو دا خپل مینه واپس هغې ته ورکړې ده. بل دا چې ما کور کې خو به مونږ خپل توروالي وی، خو سکول کې ملګرو سره هلته مینګوره کې چاپېر چل باندې څومره ټول پښتون سوسایټي کې و، پښتو به اورېده، دغه کول، کتابونه ولوستو، بیا پښتو زده کړه، دغه نو دغه شان بلا دغه چې کوم دی نو هغه. تاسو دلته ذکر وکړو چې یادونه مو وکړه چې پښتانه چې بیا مینه درکوي، تاسو ولې مینه ورکړه د سندرې په مد کې؟ بیا د هغې د طرفه بیک اپ څنګه و، د مینې څونه زیاته وه؟ داسې دا چې ما خو د اردو هم سندره ویلي، توروالی مې وې، خو شروع مې پښتو ژبې نه کړې، ځکه زه سکول کې وم نو هلته چې کوم دی نو ما نعتونه شروع کړو، د هغه طرف نه دې خوا راغلم. او دا زه هر هغه کې وایم، په بل اوس خیبر نیوز کې زموږ څه انټرویو و، هغې کې ما وایي چې یاره زموږ یو اسلامیاتو ټیچر و، هغه ما ته قهرېږي ملکه چې زما نوم به چېرته نه اخلي، نه به ما ته د مینې نه
شیبي جیکسن وي ډېر مایکل جیکسن هغه کې که نه نو بیا مونږ سټارټ کې واړه وو نو مونږ خپل بینډ نوم ایښودی و شیبي جیکسن د بینډ او دغه نو بس بیا دا ده چې سکول ملګري وو را سره هغو به ډېر زیات په مخار محفل کې وي شاب به سندرې ووایي شاب به دا ووایي د هغسې نو بس هغه شانه پښتو سندرې سره مینه او دغه اورېدل او دغه نو بس کورنۍ کې مو سندرغاړی آیا تېر شوی یا څوک پکې فن سره واسطه لري؟ زمونږ کور کې زمونږ کلي کې بالکل هم داسې بیا راځم دا ټولنه داسې ده چې دلته یو داسې کومه ګام پورته کې د ګڼ شمېرو ستونزو سره خلک مخ کېږي. آیا داسې کومو ستونزو سره ته اول ځل باندې سندره وې د مور پلار نه د خویندو ورونو نه د خپل خپلوانو طرفه کم داسې مزاحمت سره مخ شوی؟ کور نه خو داسې څه دغه نه و. زه بابا په خپله ډېر زیات سپورټ کولم. زما مشر ورور چې کوم دی هغه چې کله زه سټارټ کې دی فیلډ ته راتلم خو بیا منځ کې زما سټډیز چې کوم دی هغه ډېر زیات ګډوډ شو رانه نور څه لانجې مانجې خطا شوې لارې نو بیا د هغو لږه سختي دغه کړه خو بهرحال زما دغه سره ډېر زیاته مینه او سنګینګ سره نو بس دا ده چې ارشد روان دی اوس. په ډېر لږ وخت کې شهاب یو ځوان سندرغاړی مخې ته راځي، پښتانه ول مینه ورکوي، پښتانه بیا پیژني. کومه سندره وه چې تاسو یې داسې یو دم خلکو ته مخې ته راوستی؟ ډېر زیات سندرې مو ریکارډ کړې باچاجي لالاجي بلا سندرې به مونږ دغه کړې ریکارډ کولې لانچینګ به م کوو د هغې بیا ملګرو ته یو ته به وي شعر که بل ته به وي شعر کا که نه نو بیا داسې وه چې یو خو فضا فیاض صاحب یو کلام و ساحل صاحب هغه کړی که چېرته یې راشه د زړه کور ته مې شور هغه مونږ د هغې ریمیک ورجن جوړ کړی عام صرف پیانو سره سافټ نو هغه ملګرو چې کوم دی هغه لږه ډېره زیاته هغه خوښه کړه، هغه ما ته ډېر زیات هغې باندې ویوز میلو شو. بیا هغې نه بعد ډېر ملګري وو ما ته ویل چې هلته ټیک ټاک شروع کړه حالانکې زه دې شیز نه ډېر زیات الرجیک وم نو بس بیا ټیک ټاک چې ما سټارټ کړو بیا ازل یوه سندره وه درد به درنه لرې کم درمان به درله راولم یې زړه لږه ساه ډېره خوندوره ده، ډېرو خلکو مینه در کړې وه. نو زه سټوډیو ته بل څه سندره باندې تللی وم نو په هغه ټایم کې د ازل د پویټري ماله مخې له راغله نو بس هغه ټایم باندې دا ټیون جوړ کړو دغه دا شیز کې دغه خیر یو یادونه به پکې زه وکړم چې شهاب کله شهاب شاهین کله دا سندره وایي نو هغه دونه خوندوره وه، خلکو له دونه ډېره زیاته مینه ورکړه چې زما اوس هم یاد دي چې کله ستاسو فالوورز هغه ډېر حیرانونکي وو، ډېر په تیزۍ سره را روان وو نو د هغې نه ډېر خلکو وپېژاندې. سندرې نه چې کوم دی ټیک ټاک ډېر زیات بیا زما یوټیوب هم روان شو نو هغې نه پس چې کوم دی نو مزل ډېر خوندور شو. ښه ډېره ښه ده. راځو د موسیقۍ زده کړې د چا نه کوئ؟ بیا داسې خاص کوم استاز هم نیولې که نه د دې نه علاوه کمپوزینګ پخپله کوئ که نه څوک شته؟ کمپوزیشن اول کې به یو سندره دوه درې چې کوم هغه بل چا کړي راله ځکه په شیز باندې نه پوهېدو که نه چې دا به څنګه کېږي څنګه نه خو بس بیا هغې کوم څه ټیکنیکس وو هغې باندې ځان پوه کړو نو اوس خو زه الحمدلله خپل ټول کمپوزیشنز کوم په خپله. په کم عمر کې دونه غټه ذمهواري دا سمبالولی شي؟ بس ښه ده زموږ یو استاد دی امجد علي صاحب صاحب هغه زه دې فیلډ ته را دغه کړی یم موټیویټ کړی یم بس هغه وایي چې کوم کار سره ستا شوق یا بیا ډېر په اسانۍ کېږي که نه چې محنت ورسره شته. ډېره ښه ده. همداسې ده یو خبره ملګري دوستان دغه پوښتنه کوي ازل نه مو کله دا پوښتنه کړې ده چې د ډاکټري شاته څه قیصه وه څه وو څه راز یې څه ازل په خپله دا ده چې هغه څه ایم ډي کیټ وغیره ډاکټري څه کورس کړی ټیسټ ورکړی اوس ما ته دغه نشته چې صاحب هغه کړی افغانستان نه سبق ویلی دی زه ډېر تکړه او ډېر همبله لټ دی او هغه یو جنۍ خوښه وه هغه هم ډاکټره وه. احتیاط کوه نو نه هغه ښکاره خبره ده هغه ښکاره په خپله وایي که نه چې ډاکټر یې پلاره نو په دې خو ماشوم پوهېږي نو بس دا دا په هغه تناظر کې ازل هم ډاکټر و جنۍ هم ډاکټره وه څنګه چې ازل ذکر کړی خپل شاعرۍ کې دې ته چې بیا ما د سټوري ته وکتل نو ما بیا وی چې یاره مونږ ولې نه دا یو کلینیک کې وکړو هلک جنۍ پکې یو ځوانه ډاکټرانې وه خپل زړه هغه خبرې یو بل ته کوي. بهرحال ډېره زیاته خوندوره وه څه تاسو د خپل غږ ښکلا ورکړې وه نور هم خلکو خوښه کړې وه. راځمه یو بله داسې جنرل پوښتنه ده چې نن سبا ټیک ټاک لایو باندې خلک راځي بیا قسمه قسم حرکات کوي یو څه نو ما زیاتره انټرویوز کې دا خبره کړې چې پلیټفارمز کله هم بد نشي کېدی خو هغه په تا پورې ده ستا په تربیت پورې ده. دې په اړه ستاسو څه کوم نظر دی؟
پښتنو پیغلو ځوانانو ترجیحات که دغه اړخ ته لاړ شي نو موږ نه بنیادي چې کوم کارونه دي هغه نه پاتې کېږي. داسې نه ده چې دا ټیک ټاک چې کوم دی دا صرف دلته دا لایف چې کوم دی دا صرف دلته دا پښتانه کوي. د امریکا کې هم کېږي، دا په چاینا کې هم کېږي، نور څومره ملکونه دي هلته کېږي. چاینا کې خو ماته دغه دی هغه بند خپل دغه یي که نه، خو دا څومره ملکونه دي هلته دا ټیک ټاک کېږي. هغوی ډېر په کریټیو طریقه باندې خپل کار کوي. زه په خپله اول به راتلم، اوس نه راځم پې. نو زه به چې کله لایو راتلم تاسو څنګه خبره وکړئ چې دا انسان باندې په خپلې زما به یو خاص ملګري وو، هغه به ما ته معلوم و چې دا څنګه دي، د دوی څنګه تربیت شوی دي، ما سره څنګه خبرې کوي، دی مطلب یو بل سره مونږ څنګه خبرې کولی شو یا کم لیمټ پورې کولی شو، مونږ ته خپل هغه دغه معلوم و. بل هم به چې راتلو نو به شاعري کوله، ما به سندره وې، بیا به بل ملګري پکې بل څه قصې قطارې کولې، بل به پکې دغه کوو که نه. نو داسې براډز وغیره به نو دا ځینې مونږ ګورو زموږ حالانکې دا ډېر بد ښکاري چې یاره زموږ پښتانه یو بل ته داسې کنځلې د خور مور، او زه نه یم پوه چې دې ته کیني څنګه. نو زه خو که یو سړی چې ووایي چې یاره لالاجي یا تاله یا شهاب له مونږ لاک روپۍ درکو، تاسو یو بل مور او خور وکنځئ، حرام نه تک ما ته ښکاري چې کولی شم او نشي کېدی. راځو په ژوند کې د داسې کومه بده خاطره شته دی چې ډېر زیات یې دردولې ویلی شي؟ بس یو هغه زما مور وفات شوه، بس هغه ډېر زیات او زه هغه سره ډېر زیات کلوز وم، ترخه یادونه هم دغه او ډېر ما با سره ډېر زیات ګپ لګو. بس زما اوس هم یقین نه راځي. هغه اسرار صاحب یو شعر دی کره لالا ویلی یم، یاره هوا سره ننداره کوم، هوا راشي ور لرې کړي، نو زه دا ګویا کوم چې یاره ته یې راغلی که نه. نو بس الله دې وبخښي، ډېر الله دې ژوند دغه شانې روان دی. خیر راځو خواږه یادونه را سره شریک کوي، بدو خاطرو نه به راوځو. خواږه خو بس دا د یو دا ګانه زما هغه شوه، دې باندې ډېر زیات هغه شو، او بس نور خو بلا دغه یې هر ټایم زه یم چې یاره بس خپل ښه وایب کې سړی هغې دی. فنکار ډېر حساسي، سندرغاړی، شاعري، د هغه درد باندې مو څه ویلي دي؟ د قام په درد باندې کوم داسې غزلي؟ روغاني بابا کلام و، ستار، او دا جمشید صاحب ای بی ټي باندې ولک نه دغه کوو ریکارډینګ د هغو روانو نو هغه هلک ورته چې دا د غني خان کلام دی، دا ډېر زیات بیا وایرل شو. نو اوس تاسو په وساطت باندې به دا خبره وکړم چې دا روغاني صاحب کلام و. ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته، فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته، زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې، وطن ویل چې زه خوار نه یم خو غم خوار مې نشته. دا دو یعنی روغاني بابا، دا عبدالرحیم روغاني صاحب کلام او تړلی شوی چاپ سو، دا غني خان بابا باندې موصوف شوی. خیر راځو ویل کېږي پرسنل تپوس دی، پوښتنه ده خو راځم تانې کومه. فنکار یا سندرغاړی نن سبا دور کې ډېر روپۍ ګټي، آیا دا رښتیا خبره ده؟ روپۍ ډېرې ګټي؟ خو چې کامیاب وي، ته کامیاب وي؟ خیر ښه ده، شکر دی الحمدلله. مخکې به مونږ ډېرې زیاتې لګولې، اوس دومره ده چې هغه ارننګ وغیره کېږي، نو پوره دا خبره ګزاره کېږي. واده مو کړی دی؟ نه دی کړی. صحیح دی. کال لغه کې وکړه، دا به خیر بیا کټ کړو، غم مه کوه. فلو کې روان و، غدرو بار بار کال روان دی. بله یو پوښتنه نه کومه چې د فنکار باونډریز نه وي، خو که تاسو چېرته د پی ټي آی یا د نیشنل ګوند یا د بل داسې کوم ګوند دپاره څه ووایئ یا د هغې پکې صفت شوی وي، نو د بل ګوند والا تاسو ته بد رد وایي، څه نظر لرئ؟ دا بالکل وایي، ما په خپله ویلي هم دي، تحریک انصاف سندرې مې ویل دي، الیکشن ټایم کې ویلي. نه یو خو دا دی چې په ما کې دا ډېر بد عادت دی چې زه نه چاته انکار کولی شم او نه چاته نه کولی شم. اوس پته نه چې بد عادت دی که ښه عادت دی. ما نه څه ملګري پکې خفه شوي مو چې یاره دا داسې یا هغسې، نو ما یې چې یاره هغه څنګه عاطف اسلم هم ویلي وو، بلا دغه ویلي وو که نه چې یاره دا څنګه تاسو خبره وکړه چې د فنکار هېڅ باونډري او دغه نه وي که نه، هغه د یو خاص ټولنې او د یو خاص خلکو نه وي، هغه د ټولو خلکو وي. نو
زه ویم چې یاره دا او د هر انسان خپل نظریې دي، خپل ګوند دي، دغه دي سیاسي کېدل ښی، خو دا په فنکار او دغه باندې دا بندیز نه دی پکار. کله چې بد رد څوک وایي مور خور وکنځل شي پښتنه ټولنه دا خلک یې کوي، حوصله مو ماتېږي؟ نه بس لایټ یې اخلي سړی به اګنور ښی. نو چې اوس یو سړی کنځل کوي ته هم کنځل کې د مخه نو بیا خو خبره نه جوړېږي که نه لالاچي. خیر راځو دا پوښتنه لرمه چې ګڼ شمېر سندرې مو ویلي دي، خلکو له ډېره زیاته مینه درکړې، د خلکو ډېر څه خوښ دي ستاسو په سندرو کې، خو ستاسو بیا ځانګړې چې کومه سندره ده یا تاسو هغه انتخاب مو په فکر کې ویلی شئ را سره هغه را سره لږه شریکولی شئ چې کومه سندره ستاسو خوښه ده؟ زما خو عبدالرحیم روغاني صاحب یو کلامو او زمزمه بیا راته هم کوي او دا درته زمزمه کومم. دا دانش صاحب په یو د جشن روغاني کې ویلو، نو هغه دانش صاحب هغه ویډیوز به ډېر زیات په وایرل ټرینډینګ کې چلیدو په هغه ورځو کې، هغه کلام بیا به دانش صاحب پسې تړلی شو چې په سپین جبین خالونه ږدې ګوتې دې نه رپېږي، زما په زړه د هغو نږدې ګوتې دې نه رپېږي. دا دانش صاحب په کوم پروګرام کې ویلو؟ ښه، او دا د روغاني بابا دی؟ دا هم د روغاني صاحب په پروګرام کې ویلو، جشن روغاني کې. ښه او کلام د هغې و؟ د روغاني صاحب کلام دی. خو دا به راته په زمزمه کې وي؟ دا به هم درته اجازت دی. ارشاد خوند به وکړي. پس پنجبن خالو نږدې ګوتې دې نه رپېږي، زما په زړه د هغو نږدې ګوتې دې نه رپېږي، او زرګر تا کې جوړې مینا په ټوپونو نه ده، د چا په هار لالو نږدې ګوتې دې نه رپېږي. خوندور دی، ډېر زیات خوندور و. ډېره مننه. کور مدان راځو بل سیګمنټ دی، ریپډ فایر دی، په لنډو ټکو کې برال جواب راکوئ. خطرناک فایر. د خوښې شاعر مو څوک دی؟ زما د خوښې شاعر دی ریاض احمد هران. پخوانو کې راته ووایه. عبدالرحیم روغاني سر. ښه، د خوښې سندرغاړی پخپله هم سندرغاړی، خو تاسو نه بل بیانې؟ ګلورین باچا مې په کلاسیکل میوزیک کې خوښ دی، عین علاوه مشرانو کې بلاول سید، او مشرانو کې خو هارون باچا. ډېره ښه ده. د خوښې ګوند سیاسي ګوند مو؟ عوامي نیشنل پارټي. لامل یې ویلی شي؟ جی وجوهات یې ویلی شي؟ او وجوهات دا دي چې خو دغه ویل دي که نه چې یاره یو خاص یو ځای منځ دي که نه، هغه د ټولو پارټیانو یو شانتي. هغه دا چې یاره فرض که ستاسو پارټي ده، ته به خپلو خلکو ته وایې چې یاره زه به تاله غریبوالی لرکومه، مهنګایي به لرکومه، تاله به دا فایدې درکوم. هر پارټي خپل کارکنان ته وایي چې زه به تاله منشوري تاله به دا فایدې درکومه. خو مسله صحیح مسله دا چې د هرې پارټۍ بېله بېله لارې. زما د عوامي نیشنل ګوند لاره، د هغو نظریه، د هغو منشور ډېره ښه ده. د خوښې سیاستدان؟ د خوښې سیاستدان خو بس ایمل ولی خان. ښه، ډېر ښه دی. د خوښې ځای مو راته وایئ، کوم ځای مو ډېر خوښېږي چې تاسو وایئ چې هلته زه پر سکون احساسولی شم؟ زموږ سوات ټونه ښکلی دی. ډېره ښه ده، خپل ځای. ښه. خوښې خوراک بیا؟ بریاني. ښه، ډېره ښه ده. خوښې صحافي؟ د خوښې صحافي زما نه علاوه اردو کې حمید میر او طلعت حسین. ډېره ښه ده. د هغه کومه، او پښتو کې حسن خان خیبر نیوز سره کار کوي. د خوښې اداکار تاسو وایئ؟ بالیوډ کې که مونږ خبرې وکړو، زما امیتاب ډېر زیات. هالیوډ کې اوس وایئ؟ او هالیوډ کې خو بلا دي، خو ټول ښه دي. یو نوم ویلی شي؟ هالیوډ کې جیمز بانډ هم ښه دی. لالیوډ ته به هم راشو. لالیوډ کې چې کوم دی، لالیوډ کې هم ډېر ښه. فواد علي خان چې کوم دی هغه ډېر ښه. د پښتنو چې کوم خپل هغه دی سینما ده؟ پښتنو کې جهانګیر خان ډېر ښه اکټینګ کوي، ډېر ښه سکیلز دي. او په ډرامو کې؟ دغه کې بیا خو جدا بحث دی، خو ډېر ښه اکټر دی. صحیح. اخري پوښتنه لرمه که شهاب شاهین چېرته سندرغاړی نه وی، دا به څه وی؟
سیکنډ پرایورټي یو ناکامه ډاکټر بو پته نه چې و به هم که نه ټسټ پاس کوو که نه. پښتانه ځوانان پیغلې تاسو ګوري، ستاسو غږ اوري، څه پیغام به ورکوئ؟ اوسنی وضعیت ګورئ او د پښتنو ځوانانو پیغلو ترجیحات ګورئ، ستاسو به پیغام څه وي؟ پښتانه ډېر هوښیار خلک دی او د خو ډېر قمقل خلک هم دی. پرویز شاهین بابا وایي که نه چې تاسو لوی باچا خان پوه نه کړئ، تاسو خوشحال خان پوه نه کړئ، په لنډو به راشو چې تاسو رحمت شاه سایل پوه نه کړئ. نو زه څوک یم چې زه تاسو پوه یم؟ ډېر هوښیار خلک دی، خو که خپل ځان وپېژندو او ډېر مخکې به لاړ شي. لکه عبدالرحیم روغاني صاحب وایي قافلې وروستو وروستو چاته ګورې، زموږ نه نور خلک راستی نشته. که کوشش وکړو مونږ همیشه چې کوم دی لوی لوی کارونه کړي دي، لوی لوی خلک زېږولی دی، نو زموږ نه مخکې څوک هم نشي کېدی. نو به زه دا وایم چې خپل کوم کار سره ستاسو شوق وي هغه کوئ په محنت سره، هم هغې ته لاړ شئ. دنیا که هر څه وایي خو تاسو خپله لار مه پرېږدئ. ډېره ښه ده، خوندورې خبرې مو وکړې. کور مو ودان وخت راکولو، یو نړۍ مننه. ملګرو دا وخت خو موږ سره ځوان تکړه سندرغاړی شهاب شاهین را سره و، څه هم چې ډېرې خوندورې خبرې را سره وکړلې، هغه پوښتنې ځواب هم کړی. خو یاد دې وي چې شهاب شاهین د پرویز شاهین ډاله، بیا د هغې نه را په دې خوا عبدالرحیم روغاني صاحب او د نوموړو او مخورو خلکو سره ډېر نږدې پاتې شوی دی. دا د دې ټولنې یو ډېر مهم وګړی دی. خدای دې وکړي چې دغه شانې تاند اوسي، اباد اوسي او مخ په وړاندې روان اوسي. د بل پاډکاسټ پورې موږ له راکړې اجازت. د لوی الله پامان.